Number 1. زه ژمنه کومه. I promise. I promise. ضرورت نشته یا اړتیا نشته. Not required. Not required. دا واخله. Take this. Take this. د بیا لیدو په هیله. See you soon. See you soon. نور څوک. What else? What else? ماته ځواب راکړه. Answer me. Answer me. یو ځل بیا کوشش وکړه یا هڅه وکړه. Try again. Try again. سمه ده، هیڅ خبره نه ده. It's okay. It's okay. وخت ختم شو یا پای ته ورسید. Time is up. Time is up. دا راکړه. Give this. Give this. غم مکوه یا د تشویش وړ خبره نه ده. Not worries. Not worries. ډېر ښه. Very good. Very good. زه راځم. I am coming. I am coming. نور هیڅ هم نشته. Nothing else. Nothing else. نور څوک یا بل څوک. Who else? Who else? زه همداسې فکر کوم یا زه همداسې سوچ کوم. I think so. I think so. زه دلته یم. I am here. I am here. هغه هلته دی. He is over there. He is over there. کومه خاصه خبره نشته. Nothing special. Nothing special. چیغې مه وهه. Don't shout. Don't shout. ما واده کړی ده. I am married. I am married. زه مجرد یم یعنی ما واده نه ده کړی. I am single.
I am single. Lari osa. Stay away. Stay away. لما څخه لري اوسه. Stay away from me. Stay away from me. هغه اوس هم ښه نه دی. He is still not well. He is still not well. The English to Pashto learning course ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.